سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مسیح الارزمان د سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه ستاسو په خدمت کې یم. نن تاسو به عنوان کتلی وي چې عنوان څه دی. غواړم چې له تاسو سره یو نوی کورس را پیل کړم. همدا کورس به دې څه وي؟ دغه کورس دی د کمپیوټر صفري زده کړه. اما صفري زده کړې نه تاسو مطلب څه شی دی چې کومه زده کړه، څنګه څه ډول صفري زده کړه؟ نو راځم چې تاسو ته هغه نقاط وښایم چې هغه موږ هغو ته صفري زده کړه وایو د مثال په ډول سره. هغه کسان چې غواړي اوس نوی کمپیوټر زده کړي، دغه کورس دوی دپاره ډېر مهم دی. د مثال په ډول سره دوی د کمپیوټر سره بلدتیا نه لري، غواړي دغه کورس په بخښنې سره دغه کمپیوټر نوی اوس را پیل کړي، نو د هغو دپاره دغه کورس جوړ شوی دی، مهم دی. ثبت نام ورته وکړئ. دوهم، هغه کسان چې غواړي د کمپیوټر ابتدایي زده کړې وکړي. د صفر او ابتدایي ترمنځ توپیر څه دی؟ د صفر او ابتدایي ترمنځ توپیر دا دی چې صفري یو ډېر هغه ساده او ابتدایي مسایل دي، اما صفري چې دي ډېر ابتدایي ډېر ټیټ مسایل دي. او کوم ابتدایي مسایل چې دي هغه د صفر نه په یو څه پورته کټګورۍ کې دي، یعنې چې دوی غواړي له کمپیوټر سره بلدتیا پیدا کړو، د هغو لپاره هم دغه کورس جوړ شوی دی. دوهم، هغه پلرونه چې غواړي خپلو اولادونو ته کمپیوټر وروښیي خو دوی وخت نه لري. سمه ده؟ دوی وخت نه لري، نو د هغو لپاره تاسو دغه کورس کولی شئ چې د هغو په نمایندګۍ باندې دغو کورس ته ثبت نام وکړئ او دغه درسونه هغو ته ډاونلوډ کړئ تر څو پورې دوی له دغه درسونو څخه په خپله پښتنه ژبه سره کمپیوټر زده کړي. اما هغه کسان د مثال په ډول سره چې دوی د کمپیوټر سره هیڅ بلدتیا نه لري، دغه کورس دوی استفاده کړلی شي. سمه ده؟ اما کیدای شي تاسو کمپیوټر یو ځلې مخکې هم په مکتبونو کې یا هم په ځینو کورسونو کې ویلی وي په ابتدایي بڼه باندې، اما که چېرته د تاسو کمپیوټر زده وي، یعنې په لوړه سطحه کې وئ، نو د تاسو دپاره دغه کورس نه دی، ځکه موږ غواړو ډېر په ابتدایي ډول دغه کورس رافیل کړو. سمه ده؟ اوس پوښتنه دلته دا پیدا کېږي چې دغه کورس ته څه ډول ثبت نام کولی شو او د هغو لپاره موږ څومره داخله وکړو یا د میاشتې څو پیسې دوی ته موږ داخله ورکړو تر څو پورې موږ په دغه کورس کې ګډون وکړو. وګورئ، تاسو هیڅ اړتیا نه لرئ تر څو پورې موږ ته پیسې راکړئ. صرف د تاسو څخه دغه غوښتل کېږي چې تاسو د موږ د واتساپ نمبر ته یا د ښکته لینکونو څخه په استفادې سره موږ ته خپل نوم، شمېره او د کورس نوم موږ ته راواستوئ تر څو پورې تاسو ثبت نام موږ هلته وکړو. یعنې دغه کورس په مکمل ډول سره وړیا کورس دی چې تاسو کولی شئ له هغې نه استفاده وکړئ او هیڅ ډول د پیسو ورکړې ته ضرورت نشته دی. راځو بل او مهم مطلب چې د دغو کورس په هکله دی. په دغو کورس کې به کوم شیان تدریسیږي؟ سمه ده؟ په دغو کورس کې به د کمپیوټر عمومي یا د کمپیوټر سره عمومي بلدتیا د یوازینی هدف، لوړ هدف به دا وي چې موږ د کمپیوټر سره عمومي بلدتیا ولرو. یعنې موږ د یو وینډوز نمایندګي نه کړو چې مثلا 11 وینډوز، 10 وینډوز، 8 وینډوز یا 9 وینډوز یا ایکس پي وینډوز. یعنې موږ غواړو داسې یو وینډوز انتخاب کړو چې په هغو کې هم 11 وینډوز شامل وي، یعنې د ټولو وینډوزونو نمایندګي وکړای شي. یعنې که چېرته دغه وینډوز موږ زده کړو، بیا موږ وروسته وکولی شو چې هم په 11 وینډوز کې کار وکړو، هم په 10 کې وکړو، هم ښکته کوم وینډوزونه دي چې په هغو ټولو کې بیا موږ کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره کار وکړو. نو دغه وینډوز کوم وینډوز دی؟ دغه وینډوز چې موږ انتخاب کړی دی هغه 10 وینډوز دی، ځکه 10 یوازینی وینډوز دی تر کومه حده پورې چې زه معلومات لرم او ما کارولی دي، دغه مختلف ټول وینډوزونه ما کارولی دي. نو 10 یوازینی وینډوز دی چې هغه د 11 وینډوز څخه هم نمایندګي کوي او ښکته کوم وینډوزونه چې دي د هغو څخه هم نمایندګي کوي، یعنې ډېر یو مکمل وینډوز زه دغو وینډوز ته ویلی شم. بله مهمه نکته دا ده په دغو کورس کې چې په لومړیو کې د ټولو نه لومړی قدم کې یا په لومړۍ جلسه کې چې ده په هغو کې به موږ د وینډوز انسټالیشن زده کیږو چې موږ څنګه کولی شو وینډوز انسټال کړو. نو تر ډېره حده پورې موږ له مکتب څخه ووځو، خو موږ د کمپیوټر ته خپل کمپیوټر ته د وینډوز انسټالیشن نه وي زده. ډېر ساده طریقه ده.
یا حتی په ځینې حالاتو کې موږ له پوهنتون څخه ووځو خو بیا هم موږ نشو کولی چې خپل کمپیوټر ته وینډوز انسټالیشن وکړو. سمه ده؟ نو په دې خاطر باندې چې موږ دلته 10 وینډوز انتخاب کړی دی، نو په لومړیو جلسو کې موږ به د وینډوز 10 کوم انټرفیس چې دی د هغو څخه به د بلدتیا په خاطر باندې د موږ یو څو ویډیوګانې وي چې په وینډوز 11 کې کوم شیان مهم دي چې د ټول نه د مخکې زده شي. یعنې دغه کورس زه غواړم چې سټپ بای سټپ قدم په قدم سره یې زده کړو. بل مهمه نقطه چې زه غواړم په دغو وینډوز کې هغو ته یادونه وکړم هغه دا ده چې موږ بیا وروسته د انټرفیس څخه غواړو په سیټینګ باندې کار وکړو. یعنې په وینډوز 11 کې کوم سیټینګونه دي چې موږ باید هغه زده وي تر څو پورې موږ په یو نورمال ډول د وینډوز څخه استفاده وکړو. سمه ده؟ نو په همدغه ډول سره بل مهم شی چې موږ غواړو په دغو کورس کې زده کړو هغه د کمپیوټر مشخصات معلومول دي. د مثال په ډول سره موږ یو کمپیوټر اخلو، نو په اول کې باید د موږ دغو کمپیوټر مشخصات معلومول زده وي، ځکه چې موږ دغو مشخصات معلوم نه کړو نو موږ به څه پوهیږو چې موږ کوم ډول کمپیوټر باید واخلو. د مثال په ډول سره زه څه غواړم چې یو 10 جی بي رام والا کمپیوټر واخلم، اما زه نه پوهېږم چې د دغو رام څو دی، نو زه باید پوه یم تر څو پورې وکولی شم د هغو رام معلوم کړم، د هغو پروسیسر معلوم کړم، د هغو د بیټرۍ کومه کوالټي چې د هغه معلومه کړم. په همدغه ډول سره ډېر څه یعنې کمپیوټر کوم مشخصات چې دي هغه ټول موږ معلومولی شو. بل په دغو کورس کې چې موږ زده کوو هغه کسان چې غواړي دوی وینډوز 10 زده کړي دوی کولی شي دغه کورس زموږ سره تعقیب کړي، اما لومړی کومې جلسې چې دي هغه به یو څه ابتدایي جلسې وي. سمه ده؟ خو وروسته به دغه کوم ابتدایي درسونه چې دي وروسته به یو څه هغو نورمال حالت ته راشي. نو په همدغه ډول باندې بل مهم شی چې موږ باید په کمپیوټر کې زده وي هغه د مختلفو اکاونټونو جوړول دي. مثلا ګیسټ اکاونټ دی، اډمنسټر اکاونټ دی، همدغه ډول د ماشومانو لپاره اکاونټ دی چې دغه هر یو ځان ته جلا جلا سیټینګونه لري چې موږ باید د هغو سیټ کول زده وي. سمه ده؟ نو په همدغه ډول سره وګورئ، یعنې په ټوله کې که زه تاسو ته داسې خلاصه ووایم د موږ دغه کوم کورس چې دی د هغو کسانو لپاره دی چې دوی له کمپیوټر سره هیڅ بلدتیا نه لري، غواړي همدا اوس کمپیوټر رافایل کړي. هغه کیدای شي د هر عمر اشخاصو اوسي، کیدای شي د 10 کالو وي، کیدای شي 40 کالو وي، کیدای شي د ښکته عمرونو حتی ماشومان کولی شي د دغو کورس څخه استفاده وکړه، د دغو درسونو څخه استفاده وکړي. یعنې د علم په ترلاسه کولو کې عمر نه دی مهم، چې ته اوس مثلا څو کلن یې او غواړې چې مثلا په 40 کلنۍ کې اوس کمپیوټر رافایل کول، نو آفرین دې وي. سمه ده؟ نو کوشش کوئ الله دې در سره وکړي. نو وګورئ اوس یو پوښتنه چې تاسو په ذهن کې به کیدای شي ګرځېدلې وي چې دغه کورس په څه وخت پیل کیږي، دغه کورس په څو جلسې وي. نو وګورئ دغه کورس کیدای شي تر 80 80 حتی که په ډېر ابتدایي ډول وي تر 100 جلسو پورې ورسي، چې موږ د خپل تقسیم کات مطابق کوشش کوو تر څو پورې دغو درس هره ویډیو په خپل وخت یا خپله ورځ چې موږ ورته مشخصوو اپلوډ کړو، ځکه موږ نور کورسونه هم د دو په څنګ کې لرو، نو هر یو ته موږ ځان ته ورځې ټاکلې دي. نو دویمه مهمه خبره دا ده چې دغه کورس به څه وخت پیل کیږي، تاریخ نیټه یې معلومه ده. د دغو کورس تاریخ نیټه په تاسو پورې مربوط ده، تاسو به ورته ټاکئ. که سبا هم زه کولی شم دغه کورس تاسو سره پیل کړم، اما د هغو دپاره موږ لکه څنګه چې موږ په تېرو کورسو کې هغو ته یو لیمیټ ټاکلی وه، دو ته موږ یو لیمیټ دی دغو ګډون کوونکو ټاکلی چې دغو کورس ته د دومره ګډون کوونکي راشي، وروسته د هغو موږ دغه کورس را پیل کوو. نو دغو کورس ته چې موږ کوم لیمیټ یا حد ټاکلی دی هغه د 200 نه تر 250 پورې ثبت نامونه دي. یعنې دغه ثبت نامونه وړیا دي، هیڅ ډول پیسې له تاسو څخه نه اخیستل کېږي، صرف د موږ واتساپ نمبر ته تاسو خپل نوم نمبر راواستوئ، هیڅ ډول پیسې له تاسو څخه نه اخیستل کېږي، دا ثبت نام دی. صرف تاسو راشئ موږ ته د 200 نه تر 2500 نفرو پورې هلته زموږ سره ځانونه ثبت کړئ، چې تاسو کولی شئ نوم او نمبر په ذریعه باندې خپل ثبت نام وکړئ. نو وروسته د کله چې 200 نفرو ته الا تر 2500 پورې ورسېدل،
موږ به دغه کورس ورځني ډول سره راپیل کړو. نو که چېرته تاسو غوښتنه وه کولی شئ موږ ته بیا ووایئ چې دغه کورس موږ تاسو ته په فیسبوک کې هم خپور کړو، اما تر ډېره حده پورې دغه کورس به موږ په یوټیوب کې خپروو په لومړیو ورځو کې، ځکه د موږ د یو څه انټرنیټي ستونزې موجودې دي چې موږ نشو کولی چې 2-3 شبکو ته یا هم ویب سایټونو ته دغه درسونه اپلوډ کړو. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دغه کورس کې د موږ سره واوسئ، ځکه دا کورس ډېر مهم دی. تر اوسه پورې وینم ما تقریبا جستجو سرچ مې وکړله، په دغه ډول کورس ما پیدا نه کړله په پښتو ژبه باندې، اما په اوسني وخت کې ډېر ضرورت دی، ډېر شدید ضرورت دی دغه ډول درسونو کورسونو ته، تر څو پورې چمتو شي او له هغو څخه تاسو استفاده وکړئ. نو زموږ سره ثبت نام وکړلای تر څو پورې تاسو ته دغه کورس موږ راپیل کړو. نو خدای دې وکړي چې دغه زده کړه یا دغه د کورس لومړنۍ زده کړه چې وه د تاسو یو څه خوښه شوې وي. نو که چېرته هم خوښه شوې وي دغه ویډیو در سره لایک کړئ او همدغه ډول د چینل سبسکرایب کول مو له یاده ونه وځي، ځکه چې د موږ نور د کمپیوټر ساینس کوم درسونه چې دي یا کورسونه چې دي تقریبا 4-5 کورسونه موږ مکمل کړي دي، تر څو پورې هغه هم تاسو وګورئ، یعنې تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي کله چې موږ دغه درس اپلوډ کوو، تاسو ته به یو ډول خبر درځي. تر څو پورې تاسو نه هغه درس تیر نشي، نو په همدې خاطر باندې چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن چې کومه ده هغه در سره فعاله کړئ. نو دغه به د موږ نننۍ جلسه د کمپیوټر ساینس یا په ټوله کې د یو کمپیوټر صفري زده کړه سمه ده. نو خدای دې وکړي چې خوښه شوې وي دغه وه د موږ نننۍ ویډیو. تر بلې او راتلونکي ویډیو پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.